سلام ورځ په خیر. قافیه دومې برخې ته راځو. مخکې مو قافیه تعریف کړه، روي، مسره باید، غیر مسره باید، دا مو تعریف کړه او دا مو ویل قافیه څو توري لري. ټول قافیه 9 توري لري. 9 تورو کې 4 دانې مخکې له روي دي، 4 وروسته له روي دي. روي راځو تعریفوو. موږ او تاسې یوه اشتباه چې غټه کوو هغه تل دا وایو چې د قافیې آخري توري ته روي وایو. دا مطلقه اشتباه ده. قافیې آخر توري ته هیڅ کله د تل لپاره روي نشو ویلی. روي د قافیې آخر توری نه دی. اوس راځم زه تاسو ته د روي لغوي او اصطلاحي تعریفونه کوم، نو خپله به تاسو په دې پوه شئ چې روي د قافیې آخر توری نه دی. کله چې قافیې آخر توری روي نشو، روي د قافیې مدار دی، نو څنګه یې تعریفوو؟ روي لغوي څه ته وایي؟ روي لغوي پړی، خوږو اوبو ته، ډیر بارندگی ته، زیاد بارندگی، آب شیرین که زیاد باشه، رسمان، آدمی دانا یا پو سړی ته، تر و تازه، خړوب یا سیراب و ساقر روی میگم. اصطلاحاً د مادی د قافیې مدار دی. د قافیې مدار ته اصطلاحاً روي ویلی شو. که چیرې روي په یوه کلمه کې نه وي، اصلاً قافیه هلته موجوده نه ده. نو کله چې موږ د قافیې مدار وایو، یعنی روي په هره قافیې کلمې کې حتمي دی. که دا 8 توري چې مخکې وروسته دي که راغله که خبر، که رانغله که مشکل پکې نه لري. اما موږ یې څنګه انتخابوو؟ څنګه موږ ویلی شو چې دا کوم توری دی؟ موږ د دې لپاره یو اصول لرو، قاعده لرو. کله چې قاعده او اصولو ته ورځو، قاعده او اصول وایو، نو دا قاعدې اصولو په مطابقت وړاندې ځو. راځم د روي د انتخاب په خاطر څنګه روي انتخابولی شو. اوس دا قاعدې وایو، دغه اصول وایو. مخکې ما وویل زه یو بیت وایم، تاسو خو قافیه اوس پېژندلی شئ چې مې زړه کې را پیدا د مینې غم شو، سپېرنی شو لغړن، قلم شو، محبت زه په داسې رنځ اخته کړم چې علاج مې د طبیب له عقله کم شو. غم، قلم، کم، قافیه، شو ردیف. موږ چې کله قافیه وایو 2 خبرې به لرو، ځکه یو هماهنګي لري، دوم وروسته له دې نه همشکل او هممعنا کلمې راغلي دي. نو ویلی شو غم، قلم، کم، دا زموږ قافیه شوه. اوس دې کې دا توري څنګه انتخابولی شو؟ ګورئ ګلونو، کله چې موږ دا وویل د آخر خوا نه به بیرته شروع ورته وکړو او هغه توري چې یو شي د هغه به جدا کړو. میم دغه دی راغی میم. غین دلته شته نشته، نور پرېږدو، نور پسې نه ګرځو. کله چې یو توری وي، کله چې یو توری وي، یو توری وي، همغه چې دی روي دی. نه مخکې توري لري، نه هم وروسته توري لري. راځم قید ګورم، قید څنګه کتلی شم. دوهم قید، موږ قافیې کلمې بیا پیدا کوو، بیا پکې قید ګورو. یا بلښا راوځي، زه یو 2 بیتي بیا وایم. یا بلښا راوځي، یا به هم قلنګ ورکوي، که دا ونه کړي نو سرزوري ګواښ د جنګ ورکوي. د خپل قاتل دی هوښیارۍ ته هم حیران یم زه، زما د قتل ارادې ته د ژوند رنګ ورکوي. قلنګ، جنګ، رنګ دا قافیې کلمې شوې. ورکوي دا ردیفونه شو. نو په دې کې اوس دا تورې څنګه پېژنم؟ مخکې قاعدې په اساس ګډ ځو. وګورئ گاپ لامدی خانه بیلی کی چی بیا اشتباه نسی از این طرف نوشته میکنین، اشتباه نشین اینجا. نون 2 ری پایین نیست، ایره هیچ کار ندارم. چند حروف یکسان شد؟ این 2. چند؟ 2. وقتی که 2 حروف یکسان باشه، ای اولی هم کانسوننت باشه، کانسوننت باشه. ای کانسوننت که است ایره قید میگم، ای دومی که است ایره روی میگم. روی بسیار آسانی.
اینا ردف میشناسم. کدام حرف را ردف میگم؟ یک دو بیتی دیگه من میخوانم اینجا. اینا سو و نخل لغلیم انتقام، مرد نه خوب که نه خواړه که نه آرام. دا وګورئ انتقام آرام. اینا حروف یکسان میم میم الف الف قاف ری. اینا چند حروف یکسان شد؟ دو. چند حروف؟ دو. هرگاه دو حروف یکسان باشه، دو حروف یکسان باشه، ای اولی هم واول باشه. واول ای واول کی است؟ ای ردف. ای دومی کی هستن؟ ای روی. چی است؟ روی. د زړه په للمه کې میشین شو جانان، لا خو نور هم راته رنګین شو جانان. خدای ګوچنن خو بې جوړې ښکاري چې شینکۍ خال دې په جبین شو جانان. شین رنگین جبین. وګورئ نون یا شین چند حروف یکسان شد؟ دو. اینا دو. هرگاه دو حروف یکسان باشه، هرگاه دو حروف یکسان باشه، ببینید اولی هم واول باشه. واول چی است؟ ردف. ای دومی چی است؟ روی. صحیح؟ میره ای دو دانه یک جا میآید. ای دو دانه یک جا میآید. تاسیس الف اگر باشه دخیل مغایر هم است. اگر تاسیس الف نباشد دخیل مغایر نمیآید. هرگاه دخیل مغایر آمد تاسیس الف هم میآید. هرگاه دخیل مغایر در بینش نباشه تاسیس الف هم آمده نمیتونه. او را تاسیس الف گفته نمیتونم. میایم چه قسم؟ پارزړه چې د یار مینه شي غالبه، نور مینه یې هیڅ نه وي مناسبه. بله مینه یې هیڅ نه وي مناسبه، نورې واړه مرتبې به ورته هیڅ وي که خبر شي څوک له هسې مراتبه. غالبه مناسبه مراتبه. دا زموږ چې شوې قافیې کلمې شوې. څه شی شوې؟ قافیې کلمې. دا به زه دې خوا ته ولیکم، تاسو ته تر اخره کې بیا تاسو ګورئ، بیا به نو تاسو ته که مشکل نه وي. دا چې و روي و. څه شی و؟ روی. شاباس. نو زمونږه دا نون روی شو. ښه راځم دا یو شی توري یو بیلوم. وګورئ دې خوا نه اخر نه هی 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 بی بی بی. دلته لام لاندې، سین لاندې، تی. هغه نه خواته الف الف الف. ښه ورته متوجه شي ګلونو. کله چې داسې یو کلمې راغلې د قافیې او هماهنګه برخه په څه شروع شوې وه؟ هماهنګه برخه دا به زه په بل قلم ولیکم چې تاسو ته معلوم شي. هماهنګه برخه په الف شروع شوې وه. په الف شروع شوې وه. پس له الف نه وګورئ داخل می شود مغایر. حرف مغایر است. تغییر. اینا لام سین تی تغییر است یا نه؟ در این صورت ای را مغایر میگم. پس از الف، پس از مغایر باید حروف باز یکسان باشه. بی 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 یکسان است یا نیست؟ اینا بی و هی یکسان است. اگر یکسان نبود ی الف در نظر باز نمیگیریم. که چیرې دا یو شی نه و د الف موږ په نظر کې نه نیسو. نو دی الف ته څه وایو؟ تاسیس الف. چه گفته می شود؟ تاسیس الف. تاسیس الف. پس از تاسیس الف چی است؟ داخل یعنی مغایر حرف. اینا مغایر. اینا مغایر. پس از مغایر چی است؟ اینا دیگه حرف اینجا موجود نیست. روی. اینا بیتان چی شد؟ روی. پس از روی چی است؟ هر چقدر حروف کی باشه ای طرف به ترتیب باز میرین. اینا ای وصل شد. چی شد؟ وصل. باید داشته باشید بچه که اینا می جدول باید به ترتیب یاد بگیریم. ای حروف اگر به ترتیب یاد گرفتین به هیچ مشکل مواجه نمیشین. پس میاییم آلیسایی کنیم. اینا پیش از روی دیگه حروف خلاص شد. آلی پس از روی میخوانیم.
به کدام قاعده می آید؟ پس از روی اولین حرف که من میخوانیم وصل است. وصل لشی خیرت بهترش ورندی بیا، ناسیحان می دی پسل رنگ غندی بیا، خچ خلاشم دریال تش زهده، خدای دیرانه که دا حسی خود پسندی بیا. رندی غندی پسندی، رندی غندی پسندی، حروف یکسان جدا، این یا، این دال، این نون. چند حروف شد؟